تازه خبر چین د کرونا وایرس کشف کولو لپاره اپليګشن جوړ کړ. سلامونه ګران دوستانه، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې چین څنګه داسې اپليګشن جوړ کړی دی چې کرونا وایرس کشف کوي. چین داسې یو اپلیکیشن وړاندې کړ چې خلکو ته اجازه ورکوي ترڅو وګوري آیا دوی خو د کرونا وایرس خطر نه دی نیولی. دغه اپلیکیشن ته د کلوز کونیکټ ډاکټر نوم ورکړل شوی. دا وګړو ته هغه مهال خبره ورکوي کله چې له دوی سره په څنګ کې یو داسې څوک نږدې شي چې پر کرونا وایرس اخته وي او یا پرې شک وي. دا کریالي اپلیکیشن هغه کسان پيژني چې پر کرونا وایرس اخته وي او یا په ورته وخت کې د کارکوونکو ته په کور کې د پاتې کېدو مشوره ورکوي او په دې اړه سیمه ییز روغتیايي چارواکو ته هم خبر ورکوي. د کریال د استعمال لپاره کارکوونکي باید خپل QR کوډ سکین ورکړي. کارکوونکي به په اپلیکیشن کې د خپل ټلیفون شمیره، نوم او تذکرې ID شمیره هم ورکوي. د چین دولتي خبري اژانس ژنوا په وینا دا کریال د دولتي څانګه او د چین برېښنایي ټکنالوژي ګروپ په ګډه چمتو کړی دی. دا باید په یاد ولرئ چې په چین کې د کرونا وایرس خپرېدو له امله د مړو شمېر دوام لري او د روغتیا نړیوال سازمان دغه پیښه نړۍ ته د لوی ګواښ بللی دی. کرونا وایرس د دې د مې 1113 کسان وژلي، خو پر دې د اخته کسانو شمېر نږدې 50,000 ته رسیږي. دا وایرس د چین سربېره 25 نورو هیوادو کې هم خپور شوی دی. ګران دوستانو، ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر دقیق تازه پر وخت خبرونه شروو.